دا خبره یاده کوي. اوس ګوره دغه را روان دی پاکستان ته ډاکټر ذاکر نایک او دا بعض قبر پرست او صوفیانو لګېدلي دي، څوک ورته مناظره د سره کوو، څوک وایي دغه د سره کوو. چې دغه سره به څه مناظره کوي؟ یعنې یو سړی لګیا دی کافران مسلمانوي، شکریه یې ادا کړه. په تعصب ضد او عناد په دې چې د سړي عقیده د توحید ده او دی خو زمونږ دا قبرونه نه مني، دی زمونږ دا باباګان نه مني، دی زمونږ دا جاخې نه مني. نو اوس را روان دی سړی مسلمانانو ته نصیحت کولو دپاره او مسلمانانو کې وله بعض چیلنجونه ورکوي د څه مناظرې. او په څه به ورسره مناظره کوي؟ مناظره خو علم غواړي که نه؟ نو دی به ورمخکې چې څه به ورته وایي د بابا باره کې او د بزرګ په باره کې. او بیا نن مې مناظره کته د دوو مولیانو صاحبانو، دواړه یو دغه والو دا یوې نظریې والا خو لږ اختلاف یې راغلی، نو زه هم لږ ټیم کېناستم د جمعې د منځه نه بعد ما چې دوی د مناظرې وګوري چې اخر دوی کم دلایل بیانوي. دا یو ورته وایي په پلاني فتاوه چې وي دا مسله رااغستې ده، ته څنګه د دې نه انکار کوې؟ هغه بل ورته وایي پلاني چې دا مسله رااغستې ده، د اردو کتاب یې راواغست، د شمول کونډ کتاب وایي هغه هم دا مسله رااغستې، ته یې ولې نه منې؟ یاره یو پاو سر 20 منټې مې واورېد مې بنده کړه. یعنې مناظره کې ټولو دا دی، هغه وایي چې مولوي صاحب دا مسله رااغستې، ته یې ولې نه منې؟ بل وایي مولوي صاحب رااغستې. لکه لرې کتې دا قصې وګوره، دا چې د چا سره دلیل د قرآن او د حدیث دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. که چېرته عمر رضی الله عنه وې او دا خلک وې نو دوی به عمر ته څه ویلی وې؟ وابي به ورته ویلی وې، او دوی به عمر ته ګستاخ اولیاء ویلی وې، او دوی به د عمر په باره کې هم فتوا ورکړې وې رضی الله عنه چې دا ګستاخ دی او د ده ختمول پکار دي. عمر رضی الله عنه وی سړی پناه کوي چې قبر چا ته معلوم نه شي، د ځوان زوی. نو وی موږ داسې چل وکړو چې د ورځې 14 قبرونه وکنستو، 14 د ورځې د خلکو ومخکې 14 قبرونه کنستې. د شپې بیا موږ پارټۍ مو ښخ نه کړو، د شپې بیا موږ رالو دا سړی مو ښخ کړو او دا ټول قبرونه م د ځمکې سره اوار کړو. هېڅ پته ونه لګېده چې دانیال په کوم ځای کې دی او د اوسه پورې پته نشتي. الله دې راضي شي د عمر رضی الله عنه. ښه کار یې کړی دی که نه؟ اوس که د چا دغه قبر د سټلو او د درګاه او دربار نظریې دغه چې کله الله رب العزت چې د اصحاب کهف قصه کوي او هغه ځوانان لاړو کلي ته رالو، سره پاسه 300 کاله بعد خلکو ته قصه معلومه شوه، هغوی پسې منډې کړې. چې منډې کړې الله د هغوی نه ساه واخیستو، په حقه غار کې هغوی مړه شو. تفسیر کې دا قصه ذکر شوې ده. نو بعضو پکې دا وویل لنتخذن علیهم مسجده، یاره وایي دلته جومات جوړول غواړي. نو دا قسمه خلک په هره زمانه کې شته. هغوی ولوي چې یاره کسان نیکان دي نو څه چل وکړو؟ راځئ جومات به جوړ کړو. نو په شریعت کې طریقه کار هغه دا دی د فتنې د ختمولو چې بلکل د خلکو نه ورک کړه. ښه د کومې ونې لاندې چې ما دا د عمر رضی په سیرت کې ذکر کړي په اولنیو ورځو کې تاسو ته د کومې ونې لاندې چې بیعت شي او بیعة الرضوان، خلک به بیا وروسته دې ونې له راتلو. تاسو ته ما ویلي که نه عمر رضی الله عنه څه چل وکړو؟ هغه ونه یې ختمه کړه، ونه یې ختمه کړه، جاخه ختمه شوه. ها زمونږ خلکو خو اوس هم ځان له نښې جوړې کړي دي او مزه دا کوي چې یو سړی د څه نه خبر نه وي ویډیوګانې کوي. بل اوس یو کس ویډیو کوله زما مخې له راله وی دا هغه قبر دی چې په دې باندې ملایک راکوشي. یاره ما چې دې سړي سره ګوره دا تاریخ خطرناک کوم ځای کې پروت دی. دته اوس اندازه نه لګي چې دا خبره د رښتیا ده که دروغ ده، خو دی د یوې خبرې نه اندازه لګي چې دا رښتیا ده. او کومه خبره چې زمونږ دا خلکو لېڼ لګولی دی دقه غر ته خېږي. نو اوس ته درته ووایه حاجي صاحب لږ صبر وکړه،
تا سره په دې خبره دلیل شتي وایي دا دومره خلک چې روان دي دا ټول په غلطه دي زموږ سره ښکلې خبره دا ده دومره خلک چې روان دي ټول په غلطه یو ته پوهی د دې بیا څه جواب کوي موږ خو یعنې صحابه کرامو دا طریقه وه زموږ طریقه دا ده چې لکه داسې که څه ځای پرې میلاو شو سم پورې ونښله سټۍ اوبه ترې راوړه لاسونه پرې راکاږه خو دغه خو لا پرېږده چې یو ځای حقیقت کې یي حقیقت هم نشتی او موږ پورې نښتي یو خدا د شیخ ابو حسن یو شارټ سټیټمنټ اباوټ ډاکټر ذاکر نایک باره کې چې هغه پاکستان ته راځي او هغوی ته دلته بدعتیان د مناظرو چیلنج ورکوي خو بیان تاسو واورېدلو چې چېرته ډاکټر ذاکر نایک او چېرته دا بریلین مریلین دوی مناظرې کوي دا یو امپاسبل خبره ده نو تاسو هم کوشش وکړئ چې د حق پرستو علماو بیانونه اورئ او دغه شان کوشش کوئ چې تاسو ټول اهل حق اورئ ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله